عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. أخرجه البخاري ومسلم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله الله رب العالمین مخلوق پیدا کو رشتہ داری او درېدلوي فرمایل دا د هغه چا ځای دی چې پتا پوری پناه نیسي د پرې کولونه. معنا زه د دې دپاره راغلی یم چې الله تا پوری پناه نیسم چې ما څوک پرې نه کي. الله رب العالمین ورته وفرمایل ته په دې باندې نه راضي کېږې چې چا ته پیوسته کولې هغه انسان به زه د خپل ځان خپل رحمت سره پیوسته کوم او چې چا ته پرې کولې هغه به زه د خپل رحمت نه پرې کوم. نو د الله د طرف نه رشته دارۍ ته دغه حکم شوی. نو که یو سړی غواړي چې زه د الله د رحمت سره ځان پیوسته کم او د الله د رحمت مستحق جوړ شم رشته داري دې قایم ساتي. ځکه کوم انسان چې رشته داري پرې کوي هغه انسان الله د خپل رحمت نه پرې کوي. نو پر رشته دارۍ د الله سره تعلق راځي.